د اباسین تر غاړو یو نوم لا هم ژوندی دی، یو نوم لا هم په زړونو کې اوسېږي. هغه نوم د غیرت، جرأت او قیادت نوم دی. هغه نوم د ملک احمد بابا نوم دی. کله چې زمانې سختې شوې او د غاب سر دیارې خورې شوې، کله چې د تقدیر توپانونو د خلکو کورونه ولرزول، یو ځوان راپورته شو له درد نه یې قوت جوړه کړه، له غم نه یې اراده جوړه کړه. او د غم لارو خود شو د ده سترګې د اسباب په هیله روښانه وې، او د نظره د خپل ولس لپاره درسېده. ملک احمد بابا ستا نوم زموږ ویاړ دی، ملک احمد بابا ستا یاد زموږ افتخار دی. ته د یوسفزي مشال وې، ته د تاریخ اتل وې، ستا د جرأت کیسې لا هم په زړونو کې ژوندی دی. د غرونو سیوري شادان دي، د درو بادونه شادان دي، چې تا د پام ګیر پورته کړه او خلک